سرغیږه راکړه سمه ده جو خیر څرنګه خیر خیر دې غواړم سمه ده هو کنه ته خو له ما ملګری شوې همداسې دی صحیح دی ته له ما ملګری شوې زما هوا د وړې د مسکین تر نه غربت لمنتا مومنا راولئ په مینا د شفقت لمنتا مومنا راولئ په مینا د شفقت لمنتا هوا د وړې د مسکین تر نه غربت لمنتا مومنا راولئ په مینا د شفقت لمنتا جوړې خیرې صحتمندې څرنګه جوړې الله دلاره څرنګه یې ښه خو یې خیر خیرات ده تاسو ښه یاستئ جوړه شئ صحت دې ښه دی جوړ روغ اوسئ صحتمند دی صحت دې ښه دی جوړې ربا مبوز خپل کرم سر رحمت لمنتا مومنا راولئ په مینا هغه مشر دی او دا د هغې نه کشر دی او بل عمر دې تېرېږي نو نور ته یو به وګورو بل وخت هسې هم نشته او کله نږدې نه دا کوټه وګورې دا چې نه رنځور چې پراته دي څه احساسه دي خفګان والله بس دغه شی دی چې الله ته ژړا وکړو نور بس هم نه کېږي نو ځکه چې سرپرست دغه زه یم او دغه مې عمر دی او ژوند چې د او زندګي داسې طرحه تېرېږي سبا یې چې وخورو بېګا ته غرمې ته ایران او دا د پردي زامن چې روغ ګوري چې هغه چې ګورم زه داسې وایم چې الله دا څومره د رحم کړی دی چې دا روغ ګرځي او یو خدمت وباسي او دې مونږ د لاسه خدمت نور نه کړي او الله یې دې ته پراته دي مونږ وایو چې الله که دا صحت کوي نو زموږ خدمت باید باسل اوس د دې خدمت اماده یو مونږ د لاسه څه نه کیای شي دغسې چې که د ظاهر خبرې که نه نو اوس که دې دغه وخت کې تا ته وکړم زړه مې سوځي او درد کوي صاحب نو هم چې الله دا مثال دی کشې چې دی په صحت کې وي او فضل زما مرګه به دې باندې به سهار راځي څه ووایم عمر ته تېرېږي ځکه چې داسې دي موږ ته احتیاج دي مونږ د لاسه څه نه کېږي مونږ وایو چې الله که مونږ نه دا روح وځي عمر ډېر دی نو دې باندې څومره در په در یې څومره ستړی ژوند زه دې پېژنم نیمګړی څومره در په در یې څومره زدی پیژنم نیمګړی ته هم لکه دغه دومره عمر ته دې رسېده کوم ډاکټر ته چې مراجعه کړی وي دې دوی څه وینا کړی دی چې دې جوړېږي نه جوړېږي د جوړېدلو امکانات یې شته نه شته دی څه ویلی دی والله ډاکټر صاحبانو ته مې وویلې هغه ویل چې پاکستان ته ویسه او داسې ویسه هغسې ویسه که نه نو هغه خو ما زمونږ دغه غریبي حالت هم یې درته وویلو یو روپۍ دومره مونږ سره نه و چې د دې دوا درمل مې کړی او یا د دې دارو مې کړی وی یا چېرته کوم ډاکټر ته مې ښودلی دی او دغه بېوسي او بېقدرتي نه عاجزي نه د غربت نه سببه داسې څومره در په در یې څومره ستړی ته به ځان ته یو بسکټ واخلي سمه ده دا به ته یو بسکټ ته واخلي سمه ده صحیح شو نور حاجي بابا د حاجي نور خیریه بنسټ څومره چې مینهوال لري په هغې هم غږ وکړه او خپل هم چې څومره وسي تا سره به کومک وکړو مننه څه وکړم اوس خو خدای راکړی ژوند به زه دې پېژنم نیمګړی څومره در
در پودری سمرستانی جوان بزدی پیجن نمگانی لپی لپی عشقی می درزان کړلی لپی لپی عشقی می درزان کړلی لپی لپی عشقی می درزان کړلی و د ژوند ګلاب لاوما زدی پیژنم نیمګړی څومره در پودری څومره ستړی ژوند به زدی پیژنم نیمګړی وخت ته هم هیچا ته څه نه